وقاتلوا فی سبیل الله او تاسو جهاد وکئ د الله جل شانه په لاره کې یا قتال وکئ د الله جل شانه په لاره کې یا جنگ وکئ د الله جل شانه په لاره کې ډېر شی معنی کېږي الذین د هغه خلکو سره یقاتلونکم چې هغوی ستاسو سره قتال او جنگ کوي ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ یعنی د حد نه ما وړئ ان الله لا يحب المعتدین ځکه چې الله جل شانه نه خوښوي هغه خلک چې هغه د حد نه تجاوز کوي یعنی د حد نه واوړي د حد نه غوښتل دا دي چې الله جل شانه یو حکم کړی دی چې هلکه دا پلانکې کار په دې طریقه باندې وکړه او یا دا کار وکړه نو دونه یې وکړه نو دا دونه چې درته وي نو مطلب یو سرکلی یې درته وکړو یو حد یې مقرر کړو دغې نه به اوړئ نه وقتلوهم حیث ثقفتموهم تاسو قتال وکئ د دې کافرانو سره حیث ثقفتموهم په کم ځای کې چې هم دوی تاسو بیامونئ واخرجوهم من حیث اخرجوکم او وباسئ تاسو دې کافرانو لره من حیث اخرجوکم د هغه ځای نه چې ویستلي وی تاسو یعنی د مکې مکرمې نه والفتنة اشد من القتل او فتنه د فتنې نه مراد دلته شرک دی او کفر دی نو شرک او کفر دا سخت دی د قتل نه یعنی دا ډېر غټ جرم دی دا شرک کول یا کفر کول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او تاسو جګړه مه کوئ جنګ مه کوئ د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې حتی یقاتلوکم فیه تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دوی ستاسو سره قتال نه کړی په دغې کې فإن قاتلوکم فاقتلوهم که چېرته دوی جنګ وکړي ستاسو سره نو فاقتلوهم تاسو هم د دوی سره جنګ وکړئ دوی قتل کوي کذلک جزاء الکافرین همدغه رنګې جزا او بدله د کافرانو ده فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم او که چېرته دوی منې شي د شرک نه او د کفر نه نو فإن الله غفور رحیم بېشکه الله جل شانه غفور رحیم دی د دې اولنی آیت په مقصد باندې ځان پوهه کړئ دا آیت چې الله جل شانه کله را نازل کو د دې نه مخکې یو واقعه را پیښه شوله او واقعه د صلح حدیبیې وه چې تاسو به اورېدلې مشهوره واقعه ده پیغمبر علیه صلات وسلام د خپلو صحابه کرامو سره یو خو دا چې په دغه ورځ باندې دوه کارونه شوي یو بیعت شوی د صحابه کرامو په خپل منځ کې د پیغمبر علیه صلات وسلام سره او یو صلح شوی د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې نو دا صلح ولې وشو دا بیعت ولې وشو د دغې صرف مختصر شانته حالت بیانو چې څه قصه را پیښه شوله د هجرت په شپږم کال باندې پیغمبر علیه صلات وسلام د خپلو ملګرو صحابه کرامو سره تقریبا 1500 یا د دغې نه لږ کم یا زیات دا ملګري ورسره و صحابه کرام او د مکې مکرمې د سفر دپاره صحابه کرام د پیغمبر سره روان شو صلی الله علیه وسلم او د عمرې په نیت باندې تلل ځکه په دغه وخت کې حج فرض شوی نه و دا شپږمه هجري وه یعنې د هجرت شپږم کال او دوی ولې تلل عمرې له نو پیغمبر علیه صلات وسلام یو خوب لیدلی و نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته خوب بیان کړو چې ما داسې خوب ولیدو چې مونږ مسلمانان تللي یو مسجد حرام ته اول ته د بیت الله شریف طوافونه هم کوو او د صفا او د مروه چې کومه سعی ده هغه کوو بعضې صحابه کرام مسلمانان هغه خپل سرونه خرئ او بعضې خپل یخته کټکۍ واړه کوي داسې قسمه منظر الله جل شانه وایي ما ته په خوب کې راښودلی دی نو مطلب دا دی چې د پیغمبرانو خوب خو دا دی چې وحي د الله جل شانه له طرف نه نو پیغمبر ته الله جل شانه صرف دونه ورښودله چې تاسو باندې یو قسم له یو زیری کومه یو خوشخبري ته بیانومه چې تاسو به مکې مکرمې ته ځئ مسجد حرام ته اول ته به د بیت الله شریف طواف کوئ حج چونکې فرض نه دی نو د عمرې دپاره به ځئ نو کله چې پیغمبر علیه صلات وسلام دغه خوب بیان کړو صحابه کرامو ته نو د صحابه کرامو ډېر زیات شوق راچوت شو او ډېر وخت یې مسجد حرام لیدلی هم نه و ځکه چې هغه ځګې نه هجرت وکړو نو بیا شپږ کاله پکې په منځ کې تېر شوي وو د دغې په منځ کې 3 غزوې شوې د مسلمانانو د کافرانو په خپل منځ کې یو غزوه بدر وشو د هجرت په 2م کال باندې د هجرت چې کله 2م کال و نو غزوه بدر وشو د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې اولنۍ جنګ او اولنۍ جګړه چې کله وشوله نو هغه په 2م کال باندې وشوله بیا په 3م کال باندې غزوه احد وشو په 3م کال باندې د هجرت او په 5م کال باندې بیا غزوه خندق غزوه احزاب ورته هم ویلی کېږي دغه جنګ وشو د مسلمانانو په منځ کې دا ډېرې غټ غټ جنګونه شوي غټې غټې غزوې وي نو بهرحال دغه شپږو کالو په منځ کې دغه جنګونه هم شوي وو صحابه کرامو شوق راچوت شو چې بس به ځو اول ته د بیت الله شریف طوافونه کوو ځکه ډېره موده وشوه چې مونږ مسجد حرام ته نه یو تللي بیت الله شریف ته نه یو تللي نو صحابه کرام د پیغمبر علیه صلات وسلام سره روان شو په لاره باندې یو ځای ته ورسېدل حدیبیه نوم یې و په دغه ځای کې یو کویه و کویه هغه کویې ته بیا حدیبیه وي نو د هغه کلي نوم هم د دغې نه مشهور شوی حدیبیه لکه بعضې ځایان نومونه د یو واقعې د وجې نه مشهور شي پنکوټ دا نوم ولې مشهور دی تاسو پته پنکوټ دی پنکوټ نوم ولې ایښودی دی
پخوا مخکې به خلکو دا خبره کوله وایي داسې کار شوی و وایي د انګریزانو په دور کې یو سړي سره کوټ و کوټ یې اغوستلی و په څه باندې پوهېږي او په هغه کوټ کې سونه وه او که چاندي وه څه قصه فرضي قصه چا جوړه کړې ده خو ما پته نه لګي حقیقت یې شته دی او که نشته وایي چې دغه کوټ کې ورسره سونه او چاندي وه په قصه باندې پوهېږي یا ډېرې پیسې یې ورسره مال دولت ورسره نو بهرحال چا ترې تپوس وکړو بیا دا پیسې مې دا سونه د انګریزانو نه پټه کړې وه په قصه باندې پوهېږي نو بیا ترې چا تپوس وکړو چې هلکه هغه سونه و هغه چاندي و هغه پیسې مې دې چېرته ایښودلي دي هغه ورته وایي چې په پناه کوټ کې مې ایښودلي دي پناه کوټ کې پرتې وي که نه چېرته پناه کوټ کې مې مطلب پلانکي ځای کې یو پناه ځای دی هلته کوټ دی په هغې کې مې ایښودلي دا اوس پته نه لګي چې دې څه حقیقت شته دی او که نشته دی خو بهرحال نو دغه حدیبیه هم د دې وجې نه مشهوره شوه صحیح شوه که نه هلته یو کویه و د هغه کویې نوم و حدیبیه نو هغه کلي نوم مشهور شو حدیبیه به ورته بیا وي بهرحال دغه ځای ته چې کله صحابه کرامو پیغمبر علیه صلات وسلام ورسېدل نو هلته کافرانو ته پته ولګېده چې مسلمانان را روان دي مسجد حرام ته بیت الله شریف ته را روان دي نو هغو خو دا نه برداشت کوله دا یې نه زغمله چې یاره مسلمانان دي واپس دلته راشي ځکه دا خو دې ځای نه مونږ ایستل دي اوس واپس راځي نو کافران چې کله خبر شو نو مسلمانان یې منې کړل چې تاسو اوس مخکې مونږ نه پرېږدو بھائی مخکې تاسو ته راتلو اجازت نشته دی په څه باندې پوهېږي په دغه ځای کې پیغمبر علیه صلات وسلام خپل ملګري ځان سره ایثار کړل او عثمان رضی الله عنه یې د قاصد په طور باندې ولېږو چې ته لاړ شه دې کافرانو ته ووایه چې مونږ ګوره د جنګ دپاره نه یو راغلي که مونږ د جنګ دپاره راتلې نو ستاسو هغه پلار کې دونه زور نه و چې مونږ یې منې کړی وی قصه پوهېږي او که تاسو کې دونه زور وی نو په غزوه خندق کې او په غزوه بدر کې او په احزاب کې غزوه احد کې تاسو به هلته خپله باتوري ښودلې وی که نه خو بهرحال مونږ د جنګ دپاره نه یو را روان په قصه باندې پوهېږي ته لاړ شه او دې کافرانو ته ووایه چې ګوره مونږ جنګ له نه یو راغلي مونږ صرف عمرې دپاره را روان یو او عمره کوو واپس ځو عثمان رضی الله عنه چې کله هلته لاړو نو کفارو هغه د ځان سره رامنې کړو ایثار یې کړو او دا خبره یې مشهوره کړه چې عثمان رضی الله عنه شهید شوی دی کافرانو قتل کړلی دا هغه کافرانو خپله یو پروپیګنډه وکړله دغه خبر چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته راورسېدو نو په دغه وخت کې نبي علیه صلات وسلام د خپلو ملګرو نه بیعت واغستلو بیعت یې په دې خبره واغستو چې تر څو پورې د عثمان رضی الله عنه بدله نه یې اخیستلي تر هغه وخته پورې به موږ واپس نه ځو او ټولو صحابه کرام ورسره بیعت وکړو چې موږ سره تیار یو نو دغه بیعت ته بیا بیعت رضوان ویلی کېږي دغه چونکې دغه خبره اتره وشوله بیا وروسته عثمان رضی الله عنه هغو رازاد کو راویلېږو او د هغه طرف نه یو سړی راولېږو سهیل ابن عمر نوم یې و هغه یې راولېږو چې ته لاړ شه او د دې محمد سره دغه وکړه د صلح ورسره وکړه د ده سره یو دستاویز ولیکه یو اګریمنټ ورسره ولیکه او شرایط یې ورته خپل وویل چې په دې شرطونو باندې ورسره خبره اتره وکړو اګریمنټ ورسره ولیکه نو هغه سړی چې کله راغی نو د پیغمبر علیه صلات وسلام سره صلح وکړه هغه شرایطو په بنا باندې یو شرط پکې دا و چې بس تاسو اوس واپس ځئ بھائی دا پکې میان شرط و چې اوس تاسو واپس ځئ تاسو ته د عمرې اجازت نشته دی را روان کال بیا راځئ بیا به ګورو او په هغې کې نور هم ډېر شرایط ولګول چې راځئ نو بغیر د اسلحې به راځئ او ښکته وبرو پیسې میسې 3 ورځې به ایسارېږي او بیا به ځئ دا خبرې اترې کړې وې نو بهرحال دغه قیدونو په بنا باندې هغه دغه وشوله عهدنامه وشوله یا مطلب دستاویز ولیکلی شو پیغمبر علیه صلات وسلام په هغې باندې دستخط وکړو دلته اوس صحابه کرام ډېر زیات پریشانه شو چې لکه مونږ خو پیغمبر خوب لیدلی و او مونږ د عمرې دپاره را روان وو او پیغمبر علیه صلات وسلام په خوب کې دا خبره هم لیدلې وه چې مونږ به طواف کوو مونږ سرونه وخرول او صفا مروه هغه سعی هم وکړل او دا خبرې اترې پیغمبر علیه صلات وسلام په خوب کې لیدلې وې نو د صحابه کرامو په ذهن کې اشکال را پیدا شو چې دا لا څنګه چل پیغمبر خو خوب لیدلی دی او دې کافرانو خو مونږ واپس کړو د پیغمبر خوب دروغ شو ولې دروغ خو نه شو نو دا څه مسله وشو نو هغو د پیغمبر علیه صلات وسلام تپوس وکړو نبي علیه صلات وسلام ورته ویل چې ګوره تاسو ته چې کله ما خپل خوب بیان کړو نو په هغې کې خو ما دا خبره نه وه کړې که نه چې همسه کال به مونږ بیت الله شریف ته ور داخلېږو یا مسجد حرام ته به داخلېږو خو تاسو ته ما صرف دونه ویلي چې ما خوب لیدلی دی او مونږ بیت الله شریف ته داخل شوي مسجد حرام ته هلته طوافونه کوو هلته سعی کوو حلق او قصر کوو نو صرف دا خبره مې کړې وه دا مې نه وه کړې چې یاره مونږ ورننوتي یو او هلته هم طواف کړی دی په قصه باندې پوهېږي نو به هر حال دې کې د الله جل شانو طرف نه خیر دی تاسو خفه کېږئ مه اوس مونږ وعده کړې ده او دغه عهدنامه هم لیکلې ده بهرحال د خپلې وعدې خلاف ورزي به نه کوو او صحابه کرام واپس شو لاړل په دغه کې کال تېر شو واپس بیا چې کال له کله پیغمبر علیه صلات وسلام را روانېدو صحابه کرامو ته خبره وکړه چې بھائی ځان تیاروئ اوس به عمرې دپاره ځو ځکه زموږ هغه موده پوره شوله اوس مینه خبره په دغه ځای کې ده چې دا آیت الله جل شانو په دغه ځای کې را نازل کړی و چې په دغه وخت کې کله پیغمبر علیه صلات وسلام اعلان وکړو چې راځئ اوس دغه ته مسجد حرام ته به ځو د عمرې دپاره نو بیا د صحابه کرامو ذهن ته خبرې راودنګل شیطان خو غټ رامي دی څه باندې پوهېږي خلکو ته وسوسې ورچې قسمه قسم نو صحابه کرامو ذهن ته دې خبرې راودنګل چې لکه تېر کال خو کافرانو مونږ منع کړي وو او که اوس څه کال بیا لاړ شو بیا هم منع کړي نو بیا به څه چل کېږي او مونږ خو به احرام اغوستلی که هغو زموږ سره جنګ کوي نو بیا به څه چل کوو
که هغو زموږ سره جهاد کوي نو بیا به څه چل کوو. دا قسمه قسم سوچونه فکرونه ذهن ته را روان شول صحابه کرام. او هلته خو مسجد حرام دی او بله دا ده چې حرم دی مکه ده، الله جل شانو په هغې کې جنګ او قتال منع کړی دی. او بله دا ده چې ذوالقعدې په میاشت کې هغو ذوالقعدې په میاشت کې راغلي نو دغه میاشت کې مونږ ځو، دا خو اشهر حرام کې راځي، لکه مخکې اوس را روان دی، مونږ به دغې بحث کوو الشهر الحرام بشهر الحرام. دا خو اشهر حرام کې راځي دا میاشت، او په دغه میاشت کې خو قتل ناروا دی، جنګ جګړه ناروا ده. نو دا به څنګه چل کېږي؟ نو الله جل شانه دا آیت را نازل کړو چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، چې تاسو جهاد وکئ، قتال وکئ د الله جل شانه په لاره کې، الذین د هغه خلکو سره یقاتلونکم چې دوی ستاسو سره قتال کوي، ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ، ځکه چې الله جل شانه د حد نه تجاوز کوونکي نه خوښوي. په څه باندې پوهېږي؟ نو دا آیت الله جل شانه په دغه وخت کې را نازل کړو. اوس مخکې نورې خبرې هم دي، خو صرف یو خبر وپېژنئ چې قتال فی سبیل الله به څه ته ویلی کېږي. قتال فی سبیل الله نه مطلب څه دی؟ قتال فی سبیل الله صرف هغه قتال ته ویلی کېږي، هغه جنګ ته ویلی کېږي چې دا د اعلی کلمت الله دپاره کېږي، د الله جل شانه د دین د سربلندۍ دپاره کېږي، د کلمې د سربلندۍ دپاره کېږي، هغې ته به قتال فی سبیل الله ویلی کېږي. ټیک شوله؟ نور چې کوم په قومیت باندې جګړې کېږي، ټیک شوله جي، یا په خپل غیرت باندې جنګونه منګونه کېږي، دغې ته قتال فی سبیل الله نه ویلی کېږي. یا دوه قومونه راولګېدل او د دوی په خپل منځ کې څه تنازع راغله، جګړه راغله، یا دا دوه ملکونه راولګېدل او د یو بل سره څه جګړه راغله، لکه اوس دا جنګونه شروع دي. ټیک شوله که نه؟ نو دا د اعلی کلمت الله دپاره نه دي، نو دغې ته جهاد فی سبیل الله نشي ویلی. ټیک شوله که نه؟ جهاد فی سبیل الله صرف هغې ته ویلی شو چې صرف هغه د الله جل شانه د نوم د سربلندۍ دپاره کېږي. نو دغه یو ټکی پکې یاد ساتئ ښه. نو الله جل شانه ته وفرمایل چې تاسو که دوست تاسو سره جهاد کوي نو بیا ورسره تاسو هم کوئ، ځکه چې د جهاد نه کولو حکم خو په هغه وخت کې دی چې کله هغو تاسو ته څه نه وایي، نو که هغو د باندې توره چوته کړه بیا خو پې تاسو هم چوتوئ او بیا ورسره جهاد کوئ. خو دا چې د حد نه تجاوز مه کوئ، ځکه چې الله جل شانه د حد نه تجاوز کوونکي خلک هغه نه خوښوي. واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل. وقتلوهم حیث ثقفتموهم دلته مطلب دا دی چې یاره کله دوست تاسو سره جنګ شروع کړو، ټیک شوله که نه؟ نو بیا خو بس هغه مسجد حرام هغه حرمت یو طرف ته کېدی، بس دو اوس تاسو سره جنګ شروع کړو نو تاسو ورسره هم اوس جنګ شروع کړئ، او چې په کوم ځای کې دا کافران بیا مونئ بس غرب ترې پورته کوئ، سر ترې واهئ. څه باندې پوهېږئ؟ او واخرجوهم من حیث اخرجوکم مطلب دا دی چې دوی تاسو وباسئ د مسجد حرام نه، د مکې مکرمې نه یې وباسئ، لکه څنګه چې دوی تاسو ایستلي وئ، تاسو یې په هجرت باندې مجبوره کړي وئ، تاسو پسې اور او سکور یو کړی و، په څه باندې پوهېږي؟ او تاسو زندګي یې لنډه تنګه کړې وه، تاسو یې په دې خبره باندې مجبوره کړئ مسلمانانو چې تاسو یې د مکې مکرمې نه وویستلی، د خپل وطن نه یې وویستلی، نو بهرحال د هغې په بدله کې اوس چې دوی تاسو په کم ځای کې هم بیا مومئ، بس د دغه ځای نه یې وباسئ لکه څنګه چې تاسو ایستلي وئ. والفتنة اشد من القتل، او فتنه یعنې شرک او کفر کول دا د قتل نه غټه ګناه ده. مطلب دا دی چې په مسجد حرام کې قتال کول دا دونه غټه ګناه نه ده لکه څونه چې په مسجد حرام کې شرک کول غټه ګناه ده. خبر باندې پوهېږي؟ ځکه هغه د الله جل شانه کور دی. ابراهیم علیه السلام هغه د شرک نه پاک کړی و، د بوتانو نه پاک کړی و، په قصه پوهېږي؟ او دا کافران راغلي دا بې غیرته او دوی پکې دلته اوس شرک کوي. نو بهر حال که دلته یو سړی قتال کوي یو سړی شرک کوي نو دا شرک د دې قتال نه غټه ګناه ده. نو بهر حال دغه فتنه ده او دا شرک او دا کفر کول دا فتنه ده، نو دا د قتل نه غټه ګناه ده. اوس که تاسو قتل کوئ نو تاسو په دې باندې دوی نه ګناهګارېږئ، ځکه الله جل شانه تاسو ته اجازت درکړی دی او دوی دغه کوي دا کفر او شرک کوي نو دوی سره جهاد وکړئ، دا ختم کړئ د مقدس مکې نه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، او تاسو قتال مه کوئ د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې، یعنې مسجد حرام کې د حرم شریف چې کومه احاطه ده په دغې کې مه کوئ، حتی یقاتلوکم فیه، تر هغه وخته پورې چې دوست تاسو سره په دغې کې قتال نه وي کړی. مطلب چې دوست تاسو سره په مسجد حرام کې جنګ شروع کړو نو تاسو ته هم اوس اجازت دی، تاسو بیا هم اوس ورځئ. ټیک شوله؟ مسجد حرام خو حرم دی، خو چې کله دو اوس زیاتې کوي مطلب دا دی چې تاسو سره جهاد شروع کوي، جنګ در سره کوي، نو بیا خو خپل دغه خو به کوې که نه، خپل بچاو خو به کوې، نو بیا تاسو ورسره هم جهاد شروع کړئ، سرونه دې ووهئ. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، که چېرته دوی ستاسو سره جهاد کوي او جګړه در سره کوي او تاسو قتلئ نو فاقتلوهم، تاسو دوی قتل کوئ. كذلك جزاء الكافرين، همدغه رنګ د کافرانو بدله ده، یعنې که دوی نه سمیږي او دوی قلاریږي نه نو تاسو راولګئ او د دوی نه سرونه ایسته ووهئ، د دنیا ته صفا کړئ. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم، او که چېرته دوی منع شي د کفر او د شرک نه نو بیا الله جل شانه غفور رحیم دی، الله جل شانه به ورته بخښنه وکړي. مطلب دو دا کفر او شرک کوي، غټ جرم کوي، په څه باندې پوهېږي؟ خو که چېرته دو قلار شي او دا کفر او شرک پرېږدي نو بس الله جل او په صدق دل سره توبه وباسي او اسلام قبول کړي نو پس د هغې به ورته بیا الله جل شانه غفور رحیم دی، الله جل شانه به ورته بخښنه وکړي. وقاتلوکم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله، او تاسو د دوی سره تر هغه وخته پورې جهاد کوئ که نه، در هغه وخته پورې ورسره جنګ کوئ چې لا تکون فتنة، چې فتنه باقي پاتې نشي، یعنې شرک او بت پرستي باقي پاتې نشي. ټیک شوله که نه؟ تر څو پورې چې شرک او بت پرستي ده، تر څو پورې چې کفر دی، تاسو ته د دو سره جهاد کوئ، بس د دو دا فتنه ختموئ. ویکون الدین لله، او دا دین خالص د الله جل شانه دپاره شي،
یعنی نور دینونه ختم شي، بت پرستي ختم شي او شرک ختم شي، د غیر الله عبادت ختم شي، چې تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې صرف د الله جل شانه عبادت نه شروع شوی، تر هغه وخته پورې تاسو د سره جهاد کوئ او قتال وسره کوئ. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. او که چېرته دوی منع شي، یعنې مطلب دا دی چې دوی ستا د شرک نه کوي او د کفر نه منع شي، نو فلا عدوان الا على الظالمین، نو بیا نشته زیاتي مګر په ظالمانو خلکو باندې. چې کله دو د کفر او د شرک نه قرار شو، منع شو، نو بیا دوله د قتل سزا مه ورکوي، یعنې قتلوی بیا مه، خو قتلوی هغه خلک چې هغه ظالمان دي.